حسن دې په ځای خلکو ته ستایم لګیا یم ښکلی دا هر سړي ته وایم لګیا یم چرته یې راوګوره زه دا یم لګیا یم زړه درته په لپه کې درښایم لګیا یم تا پسې مړ نه شومه ژوند پایم لګیا یم سم په مشیني انسان کې سایم لګیا یم یو دیدن وي ته پکې خبرو له وار نه اخلې زه خو چې لګیا شم لګیا یم دغه پروګرام د منتظمینو د دغه ټورنمنټ فاینل د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه او بیا د شمال صاحب هم ډېره مننه چې هغه موږ دغه کوم چې پروګرام دی دې ته راوغوښتو نو ډېره زیاته مننه ډایرکټ درته شعرونه وایم او خبرې خو موږ هر څه چې کوو ډېره کوو شعرونه درته وایم چې زړه ته مې یوه سړي که بیداره پرېوته له سترګو مې د درد اوښکه بېواره پرېوته ساده وه نابلده وه د ښار خوی پکې نه و هغه ځکه د خلکو د مایاره پرېوته او د غره د یخه غږ پې د مین لالي تر غوږ شو یوه ګورګوره دې په لاره پرېوته د غره د یخه غږ پې د مین لالي تر غوږ شو یوه ګورګوره دې په لاره پرېوته ما ستا د مینې یو حال کې د پریښې نوم وانغست زما که په لمن د تهمت داره پرېوته همزولې چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی په ځمکه به هغه سمه د قاره پرېوته نه قاضي ته رسي چې نه قاضي ته رسي نه چېرته تعلیم ته رسي وروره زما او ستا خبره به تقسیم ته رسي مونږ فیصله وکړه قاضي رقیب ته وویله چې دا مشر ستا شوه خو دا کشر ابراهیم ته رسي قاضي ته رسي چې نه قاضي ته رسي نه چېرته تعلیم ته رسي وروره زما او ستا خبره به تقسیم ته رسي د ګاونډي د لاسه سر مې هم په سوري نه شو زر یې راونړی چې کوم یو دیوال بیم ته رسي او مونږ فیصله وکړه قاضي رقیب ته وویله چې دا مشر ستا شوه خو دا کشر ابراهیم ته رسي او نور څه شعرونه چې ریبار وې کار ونه شو تاج ارمان تیتر بیتر ریبار وې کار ونه شو تاج ارمان تیتر بیتر زر مې راونیولو ما وې اسمان تیتر بیتر جګان شپو د یو داسې شخصیت په سینه سهار مې بیا راټولولو ایمان تیتر بیتر جګان شپو د یو داسې شخصیت په سینه سهار مې بیا راټولولو ایمان تیتر بیتر مینه کوي ښځې کوي مینه ښه څیز دی خو خوب او خندا او باقي داسې شیان تیتر بیتر تاج ارمان د دنیاګۍ په ایرس ساری ګامه د آخرت دپاره ساز او سامان تیتر بیتر څو شعره نور چې ښکاره که دې د غم نه و تفسیر په اننګو کې ښکاره به دې د غم نه و تفسیر په اننګو کې زغمو که دې زما د درد تصویر په اننګو کې یو تاج نه دی که تاج وی نو خبره به هېڅ نه وه راښکلی دې په ځان پسې ټول دیر په اننګو کې کومه سپاره کې وایي یا خواشه او دې خواشه کومه عقیده کې وایي یا خواشه او دې خواشه ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړي دي نن په میکده کې وایي یا خواشه او دې خواشه دا سړی لږ وپوښتئ بلنه چا ورکړې ده دا سړی لږ وپوښتئ بلنه چا ورکړې ده دا چې په واده کې وایي یا خواشه او دې خواشه ما که جوړوي نو د شاعر دا بیاري ژوندون هسې په ټپه کې وایي یا خواشه او دې خواشه او مرګ د تاج واورېدو نو خپې بله یې منډې کړې لار ګوري کوڅه کې وایي یا خواشه او دې خواشه او دغه وړوکی غونتی کې نظم دغه درته وایم بیا ملګري نور هم پاتې دي نظم وایم چې بېګانه وخته کې چې کور ته راغلم بېګانه وخته غوندې کور ته راغلم مور مې شکي شوله راپاڅېدله زما جبونه یې زر ولټول هېڅ یې پیدا نه کړل بس یو کاغذ و هغه کاغذ کوم چې وتا راکړی ما لا په برندو سترګو نه و لوستی مور مې شروع شوله ستا خط یې لوستو زه یېرېدمه چې مور پوه نه شي ما زر حمله وکړه کاغذ باندې شکر دی ټول مې ترې راواغستو خو لږه ټوکړه ورسره پاتې شوله زه یېرېدمه چې مور پوه نه شي خو هغه لږه شان ټوکړه کومه چې زما د مور په لاس کې پاتې شوله هغه ټوکړه څه د کمال ټوکړه وه هغې ټوکړې را له کار وکتلو په هغې دا ټپه لیک شوې وه چې نوره په کور د ټینګې نه یم مور ته دې وایه چې جرګه راولي